تازه او ښه خبر. نن ورځ د دوست هیواد هندوستان نه یوه غټه طیاره د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر ته راغله او دغه مختلف نوع مهمات یې زموږ د نظامي ځواکونو سره کومک وکړ. نوټ: دوست ملګري او انډیوالان هغه دي چې په سخته کې په کار شي. ښامار د هندوستان او افغانستان دوستي زنده آباد. بلخوا هلمند کې 12 طالب ترهګرو ته مرګ ژوبله اوښتې. تېره شپه دفاعي او امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت مارجې ولسوالۍ کې طالبان په نښه کړل چې په پایله کې 15 طالبان وژل شوي او نور سخت ټپیان شوي دي. همداراز د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا د کندوز علي آباد ولسوالۍ یو ځل بیا دفاعي او امنیتي ځواکونو تر خپلې ولکې لاندې راوستې ده. نن مازدیګر دفاعي او امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو د کندوز ولایت علي آباد ولسوالۍ بازار اړوندو سیمو کې پر طالبانو عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې طالبانو ته د درنو تلفاتو په اوښتو سره د یادې ولسوالۍ له بازار څخه وتښتېدل. دفاعي او امنیتي ځواکونو د ترهګرو په وړاندې مبارزې او ځپلو ته ژمن دي او د هیواد په ګوټ ګوټ کې به چڼیز عملیات د ترهګرو څخه تر بشپړېدو پورې دوام ولري. بلخوا افغان ځواکونو ته ښار کې 29 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا په بل راپور کې راځي چې افغان ځواکونو په هلمند کې د طالبانو د سرې قطي قمندان وژلی دی. افغان ځواکونو د هلمند ولایت مرکز اړوند بوس کلا سیمو کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د طالبانو د سرې قطي د مهم قمندان مولوي غلام حضرت په شمول 23 تنه وژلي او 13 نورې ټپیان کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.